دوم دا نه بیا داسې په خپله قلم دې په لاس کې د سوړې ګرځوي په هغه رقم باندې کړی سي خو دا اوس لکه میګنیټیک سلیکشن سي و چې په یو شي پسې نښلېده که نه دا هم اوس دغسې د څو سوجه یې نښلي خو دا که غواړې چې ونه نښلي دغه میګنیټیک هغه ترې لرې کړي ټیک مار مثلا اوس د خپل قلم په لاس کې سوړې تاویې لکه امضا څه کېږي مطلب په هغه رقم باندې تاولی سي په هغه رقم شیپ جوړېږي اوس که غواړې چې مثلا مرغۍ جوړه کړې او تیار شي پینې در سره خو داسې راسته که نه داسې یو مرغۍ ورته جوړه کړه که نه لږ ګوسارۍ غوندې مرغۍ وه بل په دغو شیپو کې نه دلته مې له یوې خبرې در تېر شوی یم په دې پین کې اکثر وخت دلته پات انتخاب پات لارې ته یې خپل که پات انتخاب یې تاسې هر څومره سلیکشن وکړې خواري وکړې ډېر سخت دقیق یو شی به دې جوړ کړی دا معنا یو شی په تا جوړ کړی خو هغه به نه جوړېږي اوس وګوره سره مکمل هم سو جای نه ډکېږي داسې مازې لارښوونه ده لاره درته ښیي پات دلته باید شیپ انتخاب وي شیپ سې انتخاب و دا معنا چې هغه جای بیا کېږي له هغې کې ته بیا ایډیټ راوستلی سو هغې کې ډیزاین کولی سي صحیح نو په دوم دانه کې خو دغه کیسه وسي مطلب کولی سي په خپله خوښه باندې یو سلیکشن وکړي نور خو ټول هغه زاړه شوي نه دي یو دغه میګنیټیک ده که میګنیټیک سلیکشن ورته ورکړي لږ به داسې نښلي لکه په یو چیش پسې د اندروبایي نښلي که نه او که هغه تېر لرې کړي بیا به د اندروبا غوندې نه راسي عین لکه د سلیکشن دا رقم کیسه ده او که غواړې چې اوس ډېر هغه شته شیپونه اوس لکه دغه وګوره داسې ګردې تاو کړی ده نو داسې ګرد تاویې او بیا په دغه پین باندې راځي داسې یو ګردی شی جوړوي داسې بیا نو دا به څومره سخته کار وغواړي که نه ډېره به سخته سي نو خو دغه درېیم دانه بیا د هغه لپاره ورکړی ده یو سلیکشن دې وکړو دوم دې وکړو درېیم دې وکړو هغه یې خپله راته وایي صحیح او دغه اسانه طریقه خپله په دغه اول دانه کې هم شته او دغو سره بلدیت ډېر مهم دی اوس ډېر شیپونه که تاسې لیدلي زه به دغه شیپونه یارې لرې کړم ډېرو بینرونو کې هم استعمال شوی که نه یو دغسې رنګ راغلی چې دلته اچول شوی دلته یې کلیک کړی دا دې په خپل لاس کې ده که داسې کش کړي دغسې کشوی سي دغسې یو شیپ یې جوړ کړی داسې شیپونه اکثر هغه کې راغلي دي که نه مثلا باډر یې که غواړې چې نه کړې وروسته سور باډر د بدر سره معلومېږي دا باډر ته لرې کړه په دې اندازه بسي په دغسې یو شیپ باندې دا ته هم په لومړي باندې کولی سي اوس دا شیپ په دغه درېیم باندې جوړوي دا بیا سخته غوندې کیسه ده ځکه دا خو یې ما ستس راتاویي درېیم کلیک سې وکړي یغ سره په کتو کې راتاویي نور یې ټول هغه پخوانۍ کیسه ده ګوره لکه په د اول پین کیسې وه ټول هغه تکرار شوي نو اړتیا یې نشته څلورم که غواړې چې اوس دغه شیپ ما جوړ کړی ده که نه اوس په دې کې غواړم زه یوه نقطه اضافه کړم چې دغه ساحه یې لا ټیټه کړم لا یې لوړه کړم دغه هغه ته هم راځو ډایرکټ سلیکشن ته اوس ډایرکټ سلیکشن پسې دغه کیسه پاتې کېږي ډایرکټ باندې سلیکشن خپله کلیک وکړي په دې کې به نقطې روښانه کړي ډایرکټ سلیکشن دې راواخیسته اوس وګوره یوه نقطه دلته ایښې وه یوه دلته ایښې وه یوه دلته یوه مختلفو ځایونو کې که غواړې نقطه اضافه کړي اډ وینې د جمع علامه ده پرې وینې اډ انکر پوینټ داسې په اضافه کې مثلا زه غواړم دلته یو انکر پوینټ ورکړه د دغه مثلا دا بیا کولی شي په ډایرکټ سلیکشن باندې شي دا په دې شکل باندې کوږ کړه یا مثلا دا په دورې کږه کړه داسې یو بل اضافه انکر پوینټ پکې اضافه کوي اوس دا انکر پوینټ خراب شی پکې راغی که نه که غواړې چې دا بیا بېرته منفي کړي یا په یو کې اضافه کارول شوی د دې چې استفاده کولی شي دا پکې ختم کړي یو د منفي کولو یو د جمع کولو لپاره راځي او دا یې خپله د نورو نقطو د سلیکشن لپاره راځي نور نقطې پرې رانیسي که نه دا نقطه دې ونیوله اوس دا داسې ګرځولی یم سي وګوره دا په دې شکل ګرځولی سي که نه تر اره یوه ونیسي خو که غواړې اوس په ډېرو هغه کې ده ډیزاینونو کې دا کېدای سي مزاحمت وکړي زه تر یو جي پورې لیکنه سیخه غواړم اوس لکه په دې شکل باندې دا زه دغسې غواړم بیا داسې راتاویزم خو بیا زه دلته بیا سیده ځم صحیح ده خو زه سیده ځم دغه کړۍ دلته پرته ده دا یې داسې کوږ راتاو دا به بیا ته راځې مخکې له دې ستا بل سلیکشن کړی الټ به ونیسې دغه کونج به یې راګیر کړي صحیح ده داسې دلته راوسته په دې جي پي سي پر ورته ودروي نور بیا ته راسې نور به هغه کړۍ په یو خوا باندې راکشه صحیح نو دا خو تر دغه جې پورې کیسې وې پکې دا خو شپږ سره خلاص بس نه دي بس استاد خاطر دې